سلامونه دوستانو، یو تازه خبر زیباګل هم ډیر ښه اقدام پورته کړی دی. زیباګل هم دا پیغام شریک کړی دی او هغه هم د ګیلمن د بچو دپاره امداد کول غواړي. د هغوی دپاره د چاندې راټولولو دپاره یې ملا تړلې ده. قدرمنو، یقینا چې د ګیلمن کورنۍ سره مرسته کول پکار دي. هغې هم یو تازه خبر په سوشل میډیا باندې خور کړی دی او هغه کوم امداد چې نغمې شروع کړی دی. نغمه غواړي چې د ګیلمن کورنۍ سره $15,000 مرسته وکړي چې په هغې کې $73,000 راټول شوي دي. نو په هغې کې زیباګل چې د هغې هم پکې خپله برخه شریکه کړې ده او هغې هم غږ پورته کړی دی چې د ګیلمن کورنۍ سره مرسته وکړي او دغه کوم پوسټ چې دی یا کوم د هغې د مرستې کوم غږ دی هغه یې د خپل اکاونټ نه شریک کړی هم دی او د ګیلمن خاندان سره یې غمرازي ښودلې ده چې اوس په چغو سرو باندې هېڅ هم نه کېږي. اوس د هغه کورنۍ د هغه بچي چې دی هغوی بې څوکه پاتې شول، نو پکار دی چې هغوی سره مرسته وکړی شي. قدرمنو، دا خبر موږ هم اکثر خپل مینوالو سره شریکوو چې هغه سره مرسته پکار ده او بالکل د مرستې غږ چې دی دا موږ هم پورته کړی، نو مرسته ورسره ضرور وکړئ. ډېره مننه مو کوم. دا پیغام خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ.